السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، نن د 15مې ویډیو سره حاضر یم. آفتونو نه حفاظت. سورلی هم یو آفت دی. قرآنی آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دا د سفر دعا ده په سوره زخرف آیت نمبر 14 او 25مه سپاره کې. خاصیت د دې آیات په اس یا په بلې سورلۍ باندې د سورېدو په وخت کې دا آیات وایي انشاءالله آفتونو نه به محفوظ شي.